د الله نه دا تقاضا کوي چې یا الله مونږه امداد تا نه غواړو، ته به زمونږ معین او مددگار یې. عزیزانو د الله نه چې امداد وغوښتی شي داغه بین مثالونه په دنیا کې هزارها، لکها، کروڑها، پدمها، اربها دي. خو صرف دومره خبره ده چې استاسو به ټول وایي چې مونږه خوار وخت خدای نه امداد غواړو. نو عزیزانو یو امداد د الله نه غوښتل دي زبانی جمع خرج باندې، او یو د الله نه امداد غوښتل دي د زړه نه. نو زبانی جمع خرج باندې الله د چا امداد نه کوي. الله په هغه وخت کې د سړی امداد کوي چې څو وخت کې د زړه نه داغه نه د امداد تقاضا وشي. د زړه نه د امداد تقاضا باندې یو دو مثالونه واوري. دړنه چې څوک خدای وکیل کی او الله نه امداد وغواړي نو مارغانم بیاغه د ډاکخانه کار کوي. مارغان سلیمان علیہ السلام مارغان راوغوخته چې ماته لګي بڼه کې پکار دی او توشک جوړوم. ټول مارغان راغ یو مارغه پکې رانغه هدهد نامه و چاته چې تاسو مولا چرګک وایي. خدای خبر چې مولا چرګک ورته وایي وایي مولیانو و په سر سړی ولاړی. مولا چرګک متعلق سلیمان علیہ السلام وی چې هغه څو وخت کې راشي نو ما په پوي کوي یا به علالوما او یا به حل وی چې زول ابنوما. چراغ څو وخت کې نو سلیمان علیہ السلام د دې سر د ویختو نه ونیو او ورته وی چې ته چرته ورکوي. هغه او سلیمانا ویخته مې د ډېر راخ کې مړ دې کړم، زه خو د ویختو نه ونیوم خو تم د هغه ورځې نه ویریږه لکه چې زه نن تا ته پیشم داسې به تم یو ورځې چا ته پیشې. سلیمان علیہ السلام زر مارغه پریخو معافی تی وغوښته او په ډېرې عاجزۍ ورته ووی چې ته چرته وې. هدهد مارغه ورته ووی چې د یو داسې خار خبر مې درته راوړی دی چې ته دغه خار د خبر نه خبر نه یې. ما درته خبر د شهر سبا راوړی دی او د شهر سبا بادشاہ چې دی بلقیس نامه د ښځه ده او د هغه ښځې لاندې 12 جنگي جرنیلان دي او د هر جرنیل لاندې 1,00,000 جنگي فوج دی. او بیا یې سلیمانا داسې بادشاہ ده چې ولها عرش عظیم، یو عظیم تختم لري چې هغه پې ناستی. سلیمان علیہ السلام حیران شو چې د مارغه څنګه دا خبر راوړو. نو مارغه ته وایي چې ښه نو داسې وکړه چې هغه بلقیس بادشاہ ته زما یو خط یوسه دړنه چې چا خدای منلی نو د هغه د ډاکخانو کار چټي رسان مارغان کوي. بیا سلیمان علیہ السلام خط لیکي چې انه من سلیمان، انه من سلیمان په ترجمه پوهیږي یعنی از طرف څه وای ګنا
إنه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم الله تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان او بلقیس بادشاہ د شہر سبا دا خط سلیمان د طرف نہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علی واتونی مسلمین خبردار چې ما باندې د خپلو جرنیلانو د فوج روب وانه چې چرتا رحیم داد اسلامی چینل روب را باندې وانه چې الله تعالی علیا په ما د خپل بادشاہ او د جرنیلانو روب وانه چې چرتا واتونی مسلمین راشه ماتا او مسلمان شه او بکی ستاسو بادشاہان دا تاسو چې والا ووټونه ورکړي دي دوی به داسې وکړي دا چې تپوزي میتپوزي بیا صدر بوش اکاګه خولای چې دا هغه ته به ووایي چې الله تعالی علی واتونی مسلمین بدماشا راشه مسلمان شه او به وایي ورته بادشاہ دیته چا چې د زړه نه ایاک نستعین باندې عمل کړی هغه داسي دا خط لیکي او د هدهد مارغه په غاړه کې اچي او ورته وایي چې دا یوسا او بلقیس بادشاہ ته ورکا مارغه په منډه لاړو شهر سبا ته بلقیس بادشاہ په تخت باندې پرتاوا او په روشندان کې ورننه وته او د سینې د پاسه ورته د سليمان عليه السلام خط کې اجرا پاسه دا خط پڑھاو کو فورن کابینه راو غوښتا دولس واړه جنگي جرنیلان راو غوښته ول دا خطر راغله جرنیلان ورته وایي چې جنگ کو بلقیس بادشاہ خزاوه خو بادشاہ دماغ کار کولو چې انه من سليمان الله تعلو علی واتونی مسلمین دایمان بنی بادشاہ تبوے کہ اللہ تعالی علی واتونی مسلمین دایمان بنی یو سړی راغی بل سړی نه قرض وغوښتو چې ما ته یو 100 روپے قرض راکا هغه 100 روپے راواغسته او سړی ته قرض ورکړي نو هغه غستون کې ورته وایي چې الکم داسې دي پیسې راکړي س گواه س وکیل س ضمانت نو ورکون کې ورته وایي چې کفا بالله وکیلا دا الله نه لوی وکیل بل څوک دی دا 100 روپے میں دا اللہ پا وکالت درکی وی گواہ نو ورتوی کفا باللہ شہیدا
دا الله نه لوی گواه بل څوک دی. 100 روپۍ مې درکړې، خدای مې وکیلم دی او خدای مې گواهم دی. روړې به کله پهله تاریخ باندې ډېر سړی لاړو. اوس چې پهله تاریخ راغو، سړی اراده وکړه چې هغه قرضداري ته 100 روپۍ یوسم. د سیند غاړې ته راوتی دی او سورلی نشته چې پکې راسور شي او دلته راشي. پخوا سورلی خو به یا د قچرو وي یا به د خرونو وي یا به د اوښانو وي. اړکې خیال وکړو چې سړي ته خو زه وعده خلاف کېږم. اوس هغه د قرض مالکم د سیند غاړې ته راوتی دی چې کم سړی چې ما ته خدای وکیل او گواه کړی د هغه نن نیټه ده، ګورو چې راوړي یې که نه. اوس هغه د سیند په غاړه ولاړ دی، د ده انتظار کوي، او هغه د سیند په غاړه ولاړ دی، د سورلی انتظار کوي. سورلی نه پیدا کی. آخر د ونې نه یو لرګی راغوس کو، د هغې دا منځ یې سوری کو او پکې 100 روپۍ واچولې او پې د پاسه یې کپړه وتړله او یو چټي ولیکلو پکې واچولو چې خدایه دا پیسې هغه چاته لېږمه چې کم د راکولو په ټیم کې ته راته ګواه کړی وکیل کړی وي. ته ګورې چې سورلي نشته نو دا سیند به یې ور ورسوي. د سیند په غاړه سړی ولاړ دی، انتظار کوي چې ګوري سیند کې یو لرګی را روان دی. اړکې خیال وکړو چې قرضدار یې خو رانغی، راشه دا لرګی راونیسه، کور کې به پې اور بل کړي. لرګی راونیو، کور ته ماښام راغی، ښځې ته یې وی چې قرضدار یې خو مې رانغی، خو دا لرګی سیند کې را روانو، دا مې راونیو. ښځې وی راکه چې بلې کو روټۍ به پې پخه کړو. چې لرګي له تیشه را واچوله چې ماته یې چې ګوري 100 روپۍ تې پرېوتې. چې ټکې ورکو کاغذ هم تې پرېوته او په هغې کې لیکلي وو چې یا الله د هغه چا ته ورسوي چې د راکولو په ټایم کې ته وکیل کړی او ته ګواه کړی. تاسو خیال راغی دړه نه چې څوک د خدای نه امداد وغواړي او خدای ګواه او وکیل کی، نو بیا دریابونه هم د هغه تابع وي او د مالک مال خپل حقدار ته دریابونه رسوي.